پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې راله امت ته ویل چې په کال کې به یوه میاشت روژه نسی، بس په خپله په ټوله کال کې 12 میاشتې راتلې، په 12 میاشتې کې داسې میاشته نه راتله چې پیغمبر به روژه نه ونیوله. د دوشنبې په ورځ به اکثره د پیغمبر روژه وه، د پنجشنبې په ورځ به اکثره د پیغمبر روژه وه، او چې کله د میاشتې 14 به رالی، 14 به رالی، 15 به رالی، دا 3 ورځې به د پیغمبر روژې وي. نو خلکو ته د یوې میاشتې په ټوله کال کې امر د روژې کوئ، لیکن په خپله یوه میاشت هم داسې نه پرېښوو چې روژه یې نه وای کېنولې. پیغمبر به صوم وصال کوئ. صوم وصال دا معنی چې کله به د روژه مات وخت رالی، روژه به یې نه که ماته بله به یې شروع کړه. چې کله به دویمه ورځ بیا پرسوله، بیا به یې د شي څکه نه وکړه، درېیمه روژه به یې شروع کړه. دې ته وایي صوم وصال، پله پسې روژې نیول چې په مابین کې شی نه خوري. روژه یې بلکل ماتوله نه، نه د اوبو څکه کوله، نه د خوراک څکه کوله، بله روژه به یې ونیوله. صحابه چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عمل ولیدی، نو صحابه هم صوم وصال ورسره شروع کړ. لیکن چې 2 ورځې او 3 ورځې تېرې شوې، ټول صحابه ولوېدو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدستي د هغې څه منع کړل، قل ایکم مثلی، تاسو کم یو زما غوندې دی. یطعمونی ربی و یسقینی ربی، ما ته خو الله اوبه هم راکوي، ما ته الله خوراک هم راکوي، تاسو هغه په سترګو باندې نه وینئ، زما غوندې به روژه نه نیسئ. نو بیا به صحابه د دې څه منع کول په خپله به یې نیوله. ځکه چې کم چاته پیغمبر کومه خبره کوله، هغه سړی په کومه خبره امر کاوه، په خپله پیغمبر در هغه زیات په هغه عمل کاوه. نو بیا د پیغمبر خبره پر هغې باندې اثر درلود.